ها راځو د وینډوز 10 یو بل درس ته او دې برخه کې هم غواړم تاسو ته پاور مینیو باندې کار وکړم. پاور مینیو کې مختلف قسمه کمانډز دي، لکه دلته موږ تاسو سره شټ ډاون کمانډ دی، همدارنګې ریسټارټ کمانډ دی. د ریسټارټ نه وروسته یو بل کمانډ دی، هغې ته سلیپ ویل کېږي. د سلیپ نه وروسته یو بل کمانډ دی، هغې ته هایبرنیټ ویل کېږي. هایبرنیټ نه وروسته کې یو بل 5 نمبر کمانډ تاسو سره دی، هغې ته ویل کېږي ساین آوټ. او دلته کې یو بل نمبر کمانډ دی، هغې ته ویل کېږي سویچ ټو یوزر. همدارنګې 1 نمبر کمانډ دلته لاک دی. دغه ټول کمانډونه چې راجمع شي د دې نه څه جوړېږي؟ دې نه پاور مینیو جوړېږي. دې نه څه جوړېږي؟ پاور مینیو. په کمپیوټر کې هر برخه مینیوز دي، مینوګانې دي، لیستونه دي، لیست چې هغې نه یو اول نمبر مینیو چې موږ تاسو کار ورباندې کوو هغې ته پاور مینیو ویل کېږي. پاور ویل کېږي برق ته یا الکتریسټي ته، الکتریسټي یا برق. د برق څومره کنټرولینګ چې دي په کمپیوټر کې د همدغه مینیو په ذریعه باندې کېږي. لکه تاسو کمپیوټر روښانوئ، کمپیوټر بندوئ، کمپیوټر کلپوئ، کمپیوټر سلیپ حالت ته وړئ، کمپیوټر غواړئ چې مطلب خپله د 10 منټه 20 منټه وروسته خاموشه شي، 1 ساعت وروسته د خپله را روښانه شي. نو دا د برق پورې څومره موضوعګانې چې دي هغه موږ تاسو سره کوم ځای کې دي؟ د پاور مینیو کې دي. پاور مینیو. اوس دا پاور مینیو تاسو کمپیوټر کې مختلفو حصو نه راوستلی شئ، په مختلفو طریقو باندې راوستلی شئ. اول چې کله تاسو د خپل کمپیوټر روښانه کړئ، د سکرین روښانه کړئ، نو تاسو سره د سکرین راځي او د سکرین کې دا موس ته چې کله حرکت ورکوئ دا یو تیر غوندې حرکت کوي او دغه ته ویل کېږي پوینټر. څه ورته ویل کېږي؟ پوینټر. نو ستاسو کمپیوټر کې د موس په واسطه چې څومره به ساحې کنټرولوئ هغه د همدې پوینټر په ذریعه باندې کنټرولېږي. که دا تاسو سره لپټاپ کې ټچ وي، ټچ موز وي، او که دا موس وي، که هر یو موس وي، نو ټول کنټرول زموږ تاسو هر څه باندې کېږي. نو موږ تاسو کله چې دا پاور مینیو کې کار کوو، پاور مینیو کې، نو هم تاسو ټول کنټرولینګ د دې پوینټر په ذریعه باندې هم کولی شئ چې دا د موس خبره شوه. همدارنګې کمپیوټر کې تاسو بل ډول کنټرولینګ د کیبورډ په واسطه باندې کوئ. نو تاسو که ستاسو تېر درس یادي ما تاسو ته ویلي کمپیوټر کې 50% سهم موس لري، 50% سهم کیبورډ لري. 50% کارونه په موس مخته ځي، 50% په کیبورډ باندې ځي. نو هر یو کار چې تاسو په کمپیوټر کې کول غواړئ هماغه تاسو په موس هم کولی شئ، په کیبورډ هم کولی شئ. که دې دواړو کې یو نه وي په یو باندې هم کولی شئ. نو ګورئ که تاسو غواړئ چې خپل کمپیوټر آف کړئ، مکمل شکل باندې بند شي، تاسو سره څومره اوپن پروګرامز چې وي، څومره راخلاص پروګرامونه چې وي، هغه غواړئ چې بند کړئ. د بندولو لپاره به تاسو دا یو کلمه کاروئ چې هغې ته ویل کېږي شټ ډاون. بل څه داسې کمانډ نشته چې تاسو هغه کمپیوټر بند کړي. دا یوه کلمه ده او دې ته ویل کېږي شټ ډاون. اوس دغه شټ ډاون مختلفو برخو کې شته دی او تاسو د مختلفو لارو نه دا کمپیوټر بندوئ. یو موضوع که ستاسو یادي ما تاسو ته ویلو چې دا کمپیوټر ډیجیټل میشین دی. ډیجیټل مطلب اتومات میشین دی. او ډیجیټل ماشینز کې خبرې دا وي چې کله تاسو هغه بندوئ هغه به د بټن په ذریعه یا د پاور بټن په واسطه یا د ساکټ په ذریعه نه بندوئ. ولې؟ د دې هر څه شاته کار روان وي، فعالیت روان وي، اکټیویټي روانې وي، هغه به خراب شي. او که بیا چې کله تاسو بیرته دوباره کمپیوټر روښانوئ ستاسو د کمپیوټر یو برخه کې به پرابلم یا مشکل راغلی وي. نو دا خبره تاسو یاد ساتئ. د دې له خاطره شټ ډاون تاسو ته شروع کوم چې موږ تاسو کمپیوټر څنګه بندولی شو. دا پوینټر به راوړئ دې برخې ته او دې برخې ته سټارټ ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ سټارټ. دا برخه لږ تاسو ته رانږدې کړم چې هلته به سکرین کې معلومیږي یا نه معلومیږي تاسو ته. دا یو حصه دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته سټارټ ویل کېږي. تاسو به دا خپل پوینټر راوړئ او بیا به په دې سټارټ باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ
دلته بلاندې یو بله وړه بټن تاسو سره وي په دې سټارټ مینیو کې او دې ته ویل کېږي پاور بټن. څه ورته ویل کېږي؟ پاور بټن. هر کلم چې تاسو خپل کمپیوټر غواړئ چې په اسانه طریقه باندې بند کړئ نو تاسو پاور بټن باندې به یو کلیک وکړئ. د ماوس دا بټن دا چپه بټن به یو ځل پریس کړئ. د ماوس دا بټن چې موږ تاسو داسې فشار ورکړو دې ته کلیک ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ کلیک. نو تاسو به صرف د پاور باندې یو کلیک وکړئ. د کلیک نه وروسته به دا کمپیوټر تاسو سره څه شي؟ بند بشي. ډبل کلیک سره البته. دوه ځلې که کلیک وکړئ تاسو سره به دا بند شي او که یو ځل کلیک وکړئ نو دا پاور مینیو به تاسو ته راخلاص شي. څه به تاسو ته راخلاص شي؟ پاور مینیو. او په دې کې وګورئ دلته هم شټ ډاون کمانډ شته دی. کله تاسو دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو دا کمپیوټر به شټ ډاون شي. څه به شي؟ شټ ډاون به شي. نو شټ ډاون یعنې بندول، مکمل بندول. مکمل بندولو کې څه خبره ده؟ تاسو چې دا څومره پروګرام راخلاص وي، نوټ وغیره، گیمز، سافټویر وغیره، هر څه چې راخلاص وي هغه به ټول بند شي، دایمي به بند شي. بیا چې کله کمپیوټر روښانه کوي سر نه به یې راخلاصوئ نو همدې ته شټ ډاون ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ شټ ډاون. دا خو یوه طریقه شوه. دویمه طریقه همدغه پوینټر به تاسو راوړي او دې برخه کې د سټارټ باندې به یو رایټ کلیک وکړئ، ښي کلیک به وکړئ. مخکې به مونږ چپ کلیک کوو سټارټ مینو به خلاصېدله، بیا به پاور ته راتلو او شټ ډاون باندې به هم کلیک کوو یا د پاور بټن باندې به هم دوه ځلې کلیک کوو، کمپیوټر به بندېدو. اوس راځو عمدې حصه باندې وینډوز 10 کې سهولت دی. یو رایټ کلیک وکړئ، ښي کلیک، تاسو سره به یو بله مینیو راخلاص شي او دغې مینیو ته ویل کېږي کویک اکسس مینیو. لکه څنګه چې تاسو پاور مینیو ویلې نو د دې مینیو نوم څه دی؟ کویک اکسس مینیو. تاسو به د کویک اکسس مینیو ته راشئ او شټ ډاون اور ساین اوټ دلته به شټ ډاون باندې کلیک وکړئ. ستاسو کمپیوټر به څه شي؟ شټ ډاون به شي، خاموشه به شي. بیا که چیرې تاسو راشئ د سکرین باندې یو رایټ ښي کلیک وکړئ، پاور ته لاړ شئ، پاور کې تاسو شټ ډاون باندې کلیک وکړئ، ستاسو دا کمپیوټر به څه شي؟ شټ ډاون شي. دا درېیمه طریقه شوه. دغه طریقې ټولې موږ د کومې لارې نه وکړي؟ د ماوس په ذریعه باندې. په کومه طریقه باندې؟ ماوس باندې. اوس که تاسو د کیبورډ نه غواړئ چې د خپل کمپیوټر بند کړئ څه طریقه به کوئ؟ یو شارټکټ به ورته زده کړئ، اسانه طریقه به ورته زده کړئ. شارټ دا الټ او د 4 نمبر وګورئ ستاسو په کمپیوټر کې F4 دی. الټ F4 F4 ګورئ الټ F4 دا دواړه به یو ځای پریس کړئ. ALT جمع F4 یو ځای چې کله تاسو پریس کړئ نو تاسو ته په دې سکرین باندې کومه مینیو راشي؟ پاور مینیو به راشي. څه به راشي؟ پاور مینیو. کله چې دا پاور مینیو دلته راشي نو د دې ځین هم تاسو کمپیوټر فول شټ ډاون باندې کلیک وکړئ، کمپیوټر به تاسو سره بند شي. خو دا د کیبورډ طریقه ده، تاسو به د کیبورډ نه دا کار کوئ. صحیح ده؟ تاسو ګورئ کیبورډ کې څه وکړئ؟ الټ F4 پریس کړئ نو تاسو سره یو مینیو راځي. وګورئ دا مینیو به سره راشي. او که دې برخه کې تاسو سره وینډوز 10 وي تاسو به ولیکئ چې وینډوز 10، که 8 وي 8 به ولیکئ، که 7 وي 7. نو د وینډوز 10 پاور مینیو دا یو ده او دې برخه کې دا یو لیست چې دی ډراپ ډاون لیست، دې لیست کې به تاسو شټ ډاون انتخاب کړئ، بیا به اوکې کړئ، ستاسو دا کمپیوټر به بند شي. دا یې د شارټکټ طریقه ده، دا یې شارټ او اسانه طریقه ده. صحیح ده؟ الټ F4 او د کیبورډ نه انټر کومه بټن ده؟ دا یو بټن ده. الټ F4 تاسو یو ځای پریس کړئ او چې کله الټ F4 پریس کړئ اتومات د کیبورډ نه انټر او ستاسو کمپیوټر به څه شي؟ اتومات به بند شي تاسو سره. دا شټ ډاون دا خبره شوه. اوس که چیرې تاسو غواړئ نورې طریقې وکاروئ هم شته دی. دې برخه ته به راشئ، رایټ کلیک به وکړئ، رن ته به لاړ شئ او دې رن کې به تاسو څه ولیکئ؟ شټ ډاون من فاصله یا سپیس. سپیس کیبورډ کې کومه بټن باندې تاسو ورکوئ؟ دې یو بټن باندې کوشش وکړئ دا بټن یې زده کړئ، نومونه یې زده کړئ. د دې بټن نوم څه دی؟ سپیس. نو ګورئ سپیس فاصله ورکئ. کله تاسو دا بټن پریس کړئ هلته یو نمبر یو عدد فاصله واخیسته، دلته به هایپن اس بیا هایپن ټي او هغې نه وروسته 0 یا 0. شټ ډاون فاصله منفي اس فاصله منفي ټي او 0 دا به ولیکئ، اوکې به کړئ، ستاسو کمپیوټر به بند شي. اوس که کمپیوټر ته تاسو ټایم ورکوئ، وخت ورکوئ چې دا کمپیوټر د 1 دقیقه وروسته بند شي، تاسو به دلته 80 ولیکئ، 80 ثانیې 1 دقیقه.
2 دقیقې غواړي یو سلو شل که 3 غواړي شپېتو ته یو سلو په 3 کې ضرب ورکړي که 4 غواړي 4 کې ضرب ورکړي او اوکې کې ستاسو دا کمپیوټر به هماغومره ټایم وروسته بند شي. اوس دا صرف دې رنګ کې یو ځل کار کوي چې دا اوکې دی که بس دا کوډ ختم شو. خو تاسو غواړئ چې دا کوډ دایمي دلته په ډیسکټاپ کې لکه دا آیکنز چې راغلي همداسې آیکن شارکټ ورته ولري او هغه شارکټ باندې کلیک کوئ ستاسو کمپیوټر به بندېږي. نو دې لپاره به څه طریقې وکړئ. په دې سکرین کې به تاسو یو ښي کلیک وکړئ رایټ کلیک نه وروسته نیو ته به لاړ شئ شارکټ باندې به کلیک وکړئ. شارکټ کې به ولیکئ شټ ډاون -s -t او مثلا زه غواړم یو دقیقه وروسته دې بند شي 80 2 دقیقې یو سلو شل 3 کې ضرب ورکړئ او دا په ثانیو باندې دلته حساب کېږي په دقیقو نه کېږي. ښه نو دا نیکسټ کوئ فینش. شټ ډاون والا یو شارکټ تاسو سره راغی او دې شارکټ ته لږ نور هم پرمختګ ورکړو. دې باندې رایټ کلیک پراپرټیز ته لاړ شئ او بیا تاسو چیرته لاړ شئ چینج آیکن ته لاړ شئ اوکې کوئ او د دې برخې نه تاسو د دې دا آیکن چینج کوئ اپلای اوکې. اوس کله تاسو دې باندې ډبل کلیک کوئ یو دقیقه وروسته به ستاسو کمپیوټر بندېږي او که وخت نه ورکوئ همدې باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته لاړ شئ چې کله تاسو غواړئ اتومات دا بند شي دغه برخه کې دې کوډ کې 0 ولیکئ اوکې کوئ بس دا به دفتن به ستاسو کمپیوټر څه کوي بندوي به. ها دا د شټ ډاون باره کې څونه څه خبرې وي چې تاسو ته به وکړي نو هغه کوډ هم دلته تاسو ته په دې نوټ کې لیکم ګورئ. نو دا یو کوډ دی شټ ډاون -s -t 0. اوس راځو ریسټارټ باندې خبرې کوو. ریسټارټ ویل کېږي ریبوټ ته. ریبوټ نه څه مطلب کله تاسو غواړئ چې ستاسو د کمپیوټر اټومیټیکلی بند شي اتوماتیک شکل کې دی بند شي لکه مخکې تاسو ول د زما د کمپیوټر کار نه کولو جام پاتې و که نه داسې ستاسو کمپیوټر هم داسې کېدلی شي. نو تاسو به دلته څه طریقه کوئ کمپیوټر به ریسټارټوئ چې خپله بند شي خپله روښانه شي. داسې نه چې شټ ډاون یې کوي بیا به هماغسې پاتې بیا به پاور بټن وښئ بیا به روښانېږي. نو تاسو وایئ چې نه خپله دې بند شي او خپله دې روښانه شي نو بیا د څه نه استفاده کوئ تاسو ریسټارټ نه. همدغه څومره طریقې چې مې تاسو ته وښودلې په همدغه طریقو باندې تاسو کمپیوټر ریسټارټ کولی هم شئ. دلته به راشئ ریسټارټ سټارټ باندې کلیک پاور مینیو ته د پاور بټن باندې کلیک وکړئ ریسټارټ. بیا دلته راشئ دې برخه کې رایټ کلیک بیا لاړ شئ دې برخې ته ریسټارټ باندې کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر به ریسټارټ شي. د کیبورډ نه غواړئ الټ F4 کیبورډ نه پریس کړئ د ډراپ ډاون د لیست کې کلیک کړئ ریسټارټ انتخاب کړئ اوکې کې ستاسو کمپیوټر به څه شي ریسټارټ وشي. د دې نه وروسته د کیبورډ نه الټ F4 پریس کړئ. دا خو د کیبورډ طریقه وشوه تاسو سره. همدغه ځای کې رایټ کلیک وکړئ ښي کلیک وکړئ په دې سکرین کې هره حصه کې چې تاسو ښي کلیک وکړئ رایټ کلیک وکړئ پاور مینیو ته لاړ شئ او د ریسټارټ باندې کلیک کړئ ستاسو کمپیوټر به څه شي ریسټارټ وشي. ښه د ریسټارټ لپاره کوډ نه هم تاسو ګټه اخیستلی شئ. نو څنګه کوډ دی د ریسټارټ لپاره بیا دا یو کوډ دی ګورئ تاسو به ولیکئ شټ ډاون -s په ځای -t او ټایم. دا کوډ د څه لپاره دی د ریسټارټ لپاره دی. د اس په ځای به دلته تاسو ولیکئ r به ولیکئ رایټ کلیک بیا به راشئ نیو ته شارکټ ته به راشئ شټ ډاون به ولیکئ -r -t 0 یا ټایم هر څومره وخت چې ورکوئ نیکسټ او دلته کې دا نوم ورته چینج کړئ شټ ډاون نه دی دا ریسټارټ دی ریسټارټ او دې نه وروسته کې دا کمپیوټر فینش او دې به ته هم تاسو یو آیکن ورکولی شئ پراپرټیز ته به لاړ شئ چینج آیکن ته به لاړ شئ او دې برخه کې د ریسټارټ لپاره موږ خپل د هغې آیکن لرو تاسو به هغه آیکن راواخلئ. دا یو آیکن اپلای اوکې دې باندې ډبل کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر به څه شي ریسټارټ وشي. ها ریسټارټ باندې هم تاسو پوهېدلی کله کله موږ کمپیوټر ریسټارټ کوو کله چې زموږ دا کمپیوټر سلو کار کوي ضعیفه شي یا کمپیوټر ته تاسو USB واچوئ فلش وغیره
ستاسو دا کمپیوټر ته وایرس لاړ شي نو ضعیف شي سلو کار کوي او یا په څلېرو ساعتونو کې حتما مثلا دا کمپیوټر که داسې لګېدلی وي 4 ساعته کار کوي نو د دې چې تاسو غواړئ چې دا دایمي کار وکړي کمپیوټر خراب نه شي وینډو پکې ډېر وخته پورې کار وکړي 4 ساعتو کې یو ځل حتما تاسو خپل کمپیوټر څه کوئ ریسټارټ کوئ که چالان پاتې وي که شټډاون هم کوي بیا یې روښانوئ بیا څه مسله نشته که ځینې کسان داسې وي 4 ساعته کمپیوټر یې روښانه پاتې وي هغه زر خرابېږي هغې کې هارډ ډیسک ریم وغیره دا زر له منځه ځي نو تاسو کمپیوټر کوشش کوئ یو ځل ریسټارټ کوئ د ریسټارټ سره ستاسو د کمپیوټر میموري هغه ریفریش شي تازه شي او بیا ښه او تیز کار کوي نو دا د ریسټارټ وظیفه شو د نه وروسته بله موضوع ده سلیپ په نوم باندې سلیپ کمانډ څه کار کوي ستاسو دا کمپیوټر ډسپلی یا دا سکرین چې دی دا به بند شي تاسو به څه نشئ کتلی چې کله کمپیوټر سلیپ کوي او بله خبره دا چې ستاسو د کمپیوټر چارجز به 50% کم مصرفیږي او همدارنګې کم اوپن خلاص پروګرام چې وي هغه به تاسو سره ریمین د سیم شي په خپل ځای به پاتې شي صحیح شو او بل دا چې کله تاسو دا سلیپ کمانډ وکاروئ نو دغه ټایم کې چې کله تاسو دا کمپیوټر بیرته روښانه کوئ سلیپ نه یې وباسئ نو دې ته سلیپ آوټ ویل کېږي چې سلیپ ته یې واچوئ سلیپن ورته ویل کېږي او چې سلیپ نه را وباسئ نو دې ته سلیپ آوټ ویل کېږي څه ورته ویل کېږي سلیپ آوټ نو سلیپن سلیپ آوټ دې خبره باندې هم تاسو سره خلاص کړئ چې کله کمپیوټر سلیپ کوئ همدغه طریقې چې ما تاسو ته وکړې د ریسټارټ او شټډاون لپاره په هماغه طریقو تاسو کمپیوټر سلیپ کولی هم شئ خو 2 طریقې ورکې نوي دي چې یو دا چې تاسو په دې خپل کیبورډ کې FN یو بټنه ده هغه پیدا کړئ او بل یو بټنه ده مون په نوم باندې د سپوږمۍ عکس دی ورباندې محتاو سپوږمۍ مون دغه دواړه بټنې یو ځای پریس کړئ ستاسو کمپیوټر به څه شي سلیپ شي که چیرې ستاسو دا کمپیوټر لیپټاپ وي یا پلم ټاپ وي یا PDA وي PDA خو ټچ وي دا لیپټاپ یا پلم ټاپ وي نو دا لیپټاپ او پلم ټاپ دا لیډ لري دې ته څه ویل کېږي لیډ دا لیډ چې داسې رابند کړي اتومات ستاسو کمپیوټر سلیپ کېږي څه کار کېږي سلیپ کېږي بل ته بیرته چې کله تاسو خپل کمپیوټر د سلیپ نه راوباسئ بیا به پاور بټن وښئ څه به پریس کوئ پاور بټن نو دا د سلیپ خصوصیت دی ګورئ کوم ځایونه به تاسو کمپیوټر سلیپ کوئ سټار باندې کلیک او دې برخه ته راشئ پاور مینو دلته کې ګورئ سلیپ کمانډ دی دې باندې کلیک ستاسو کمپیوټر به سلیپ شي یا همدلته رایټ کلیک او دې برخه ته راشئ بیا دلته هم سلیپ شته دې ځینې تاسو هم کولی شئ سکرین باندې رایټ کلیک وکړئ پاور مینیو ته لاړ شئ دلته هم سلیپ شته دی سلیپ کې د دې د آیکن ته تاسو وګورئ 2 برخو باندې تقسیم شوی دی یو برخه روښانه یو برخه خاموشه مطلب کمپیوټر 50% روښانه وي 50% خاموشه وي بل کیبورډ نه به تاسو الټ F4 پریس کوئ او دلته به راشئ دې برخې نه به سلیپ کمانډ انتخاب کړئ اوکې به کړئ ستاسو کمپیوټر به څه شي سلیپ به شي د سلیپ لپاره بیا کوډ موډ څه نشته دی چې تاسو د کوډ په ذریعه باندې وکړئ هغه په کوډ باندې نه کېږي ښه کوډ یې دی خو ډېر سخت دی هغه چې کسانو کوډینګ ویلي تاسو ته اوس که زه وکړم تاسو نشئ کولی هغه یو سنټنس یو جمله دومره د دې تنه کوډ دی نو هغه زده کول تاسو ته سخت وي بس دغه طریقې ورته زده کړئ همدې نه تاسو کمپیوټر څه کوئ سلیپ کوئ ښه راځو هایبرنیټ برخې ته هایبرنیټ کې ستاسو د کمپیوټر فولي شټ ډاون شي مکمل بند شي هر څه پکې بند شي خو څه خبره وي دلته کوم پروګرام چې تاسو اوپن کړي وي اوپن پروګرام هغه چې کله کمپیوټر بیرته روښانه کړي یو میاشت وروسته یو کال وروسته یو ورځ وروسته یو ساعت وروسته هغه به ریمین د سیم شي خپل ځای کې به پاتې شي لکه دلته کې ګورئ تاسو دا یو پلیر خلاص کړی دی فار ایگزامپل دلته راځئ دا نوټ پډ هم خلاص کړی دی دلته راځئ دا ورډ هم خلاص کړی ورپډ هم خلاص کړی وغیره دا پروګرام تاسو خلاص کړي دي او د سکرین کې دي او هر یو کې خپل کار کوئ دا ټول دلته چیرته جمع وي د ټاسک بار ساحه کې د ټاسک بار کې داسې پراته وي که چیرې تاسو خپل کمپیوټر هایبرنیټ کوئ څه کار وکئ هایبرنیټ نو چې بیرته کمپیوټر روښانه کوي ستاسو دا پروګرام به همدې ځای کې خپل ځای کې پاتې وي کمپیوټر یې په یاد ساتي ځان سره چې تا مخکې کمپیوټر مخکې چې باندولو د کې چې کوم پروګرام خلاص وي
اب بیرته تاسو سره چالو شي بیرته به خلاص وي سره نو دې ته ویل کېږي هایبرنیټ کې بل خواله دا دی چې ستاسو کمپیوټر بند کې مکمل بندېږي چارج نه مصرفېږي چارج پکې 1% هم نه مصرفېږي 1% هم نه مصرفېږي دا هغه وخت کې تاسو هایبرنیټ کوئ چې ستاسو د کمپیوټر بیټري ختمه شي دا چارجز دې کې ختم شي او یا برق لاړ شي او تاسو پوهېږئ چې اوس کمپیوټر بندېږي بیټري ختمه ده نو تاسو دې وخت کې خپل کمپیوټر هایبرنیټ کوئ بیرته چې راخلاصوئ دا کوم خلاص پروګرامونه خپل ځای کې به پاتې وي او هغې کې به څه فرق نه وي راغلی ایون که چیرې تاسو یو ویډیو پلی کړی وي هغه ویډیو چې بیرته کمپیوټر راخلاص کړي هغه به پلی شي دا سپیس بټن به ووایي بیرته به پلی شي نو دومره قوي یو کمانډ دی زبردسته کمانډ دی دا هایبرنیټ دا هم عمدغه طریقې چې ما تاسو ته وښولې عمدې طریقو نه تاسو هایبرنیټ کولی شئ کله چې د پاور بټن د ساحه کې تاسو سره هایبرنیټ نه وي راغلی دلته نو دلته کې ګورئ دا هایبرنیټ که کله نه وي راغلی دا به څنګه راولئ دا د بیټري مربوطه کمانډ دی تاسو به لاړ شئ او د بیټري باندې به رایټ کلیک وکړئ پاور آپشنز ته به لاړ شئ پاور آپشن جدا موضوع ده دا به تاسو وروسته لولئ دلته کې به چوز وټ د پاور بټن ډو دې باندې به داسې کلیک کوئ او دلته کې وګورئ هایبرنیټ کمانډ ته ټیک مارک نشته ځکه تاسو سره دلته نه دی راغلی دا چې کله تاسو خپل کمپیوټر کې نوی وینډوز 10 یا 8 انسټال کړئ نو دلته د پاور مینیو کې تاسو سره هایبرنیټ نه وي بیا به کوم ځای نه راولئ پاور آپشنز نه به راولئ دلته کې به راشئ د بیټري باندې به رایټ کلیک وکړئ پاور آپشنز ته به لاړ شئ choose what the power button do یا choose what closing the lid does دې دواړو کې یو باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشي change setting that are currently available unavailable دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دې برخه کې هایبرنیټ دې ته به ټیک مارک واچوئ سیف چینجز دا به کلوز کړئ اوس دې حصې ته راشئ وګورئ تاسو سره هایبرنیټ هم راغلی نو همدغه ټولې طریقې چې تاسو د شټ ډاون او ریسټارټ لپاره وکړئ په همدې طریقو تاسو کمپیوټر هایبرنیټ کولی هم شئ دلته پاور مینیو ته راشئ دې نه هایبرنیټ کوئ د پاور مینیو نه بیا نه ختمیږي دلته دایمي وي تاسو سره خو په وینډوز 10 کې ته نه په نورو وینډوز کې پاور مینیو دلته تاسو سره په دې کانټیکسچوال مینیو کې نشته په دې مینیو کې تاسو سره پاور مینیو نشته دی دې ته تاسو 7 کې امکان دی ولري وي یا نه وي یس همون هایبرنیټ کمان باندې خبرې کولې کنه عمدغه طریقې ټول تاسو هایبرنیټ تم کولای شئ د هایبرنیټ لپاره کوډ هم شته دی داسې نه ده چې کوډ باندې نه کیږي ولې جنجالي دی کوډ ډېر اوږد دی لږ زره چې تاسو وینډوز کې مخکې لاړ شئ د نورو برخو سره بلد شئ کوډ سیستم سره بلد شئ بیا به تاسو هغه وخت کې تاسو د هایبرنیټ کوډ مخیمه صحیح ده اوس صرف د شټ ډاون او د ریسټارټ کوډ زده کړئ ښه دین وروسته کې ګورئ پاور مینیو کې بل کوم کمانډ دی ما سره ساین آوټ څه ساین آوټ ساین آوټ څه معنا لري ښه وګورئ په دې کمپیوټر کې چې څومره یوزر یي زه به لاړ شم دس پي سي ته بیا به مینج باندې کلیک وکړم یا که دغسې تاسو ته سخته وي تاسو به رایټ کلیک کنټرول پینل ته به لاړ شئ تاسو تر اوسه لا مینجمنټ نه پیژنئ ډایرکټ به یوزر اکاونټ ته راشم تاسو اسانه شي په دې کمپیوټر کې چې څومره یوزر وي مینج انادر اکاونټ کې کلیک کوئ تاسو ته وایي چې دومره یو یوزر دي تاسو سره فلحال یو یوزر دی ما سره زه به راشم یو بل یوزر به جوړ کړم څه به وکړم بل یوزر به جوړ کړم اسی تاسو دا درس تمرین شي ښه دلته کې ګوره تیار ما سره یو یوزر بل شته اډمنسټریټر یوزر شته دی را سره خو یو پکې فعاله دی او دا نورې بندې دي دا علامه چې ورباندې راغلي د دې مطلب چې دا یوزر یې بندې دي دا کمپیوټر کې دې کې دا یو ګوګل مونږ را خلاص کړو اکاونټ از ډسیبل دا به انیبل کړو اوس وګورئ دا ساین آوټ کمانډ څه کار کوي چې ستاسو دا اوسنی یوزر چې څه کارونه پکې روان دي دا هر څه به بند شي بیا به تاسو بل یوزر ته ځئ بیا به بل یوزر ته ځئ نو دې لپاره یا داسې خو امکان نه لري چې په عمدي کمپیوټر کې یو ټایم کې دوه نفره دي دوه یوزر یې خلاصې کړي نه یو ټایم کې یو یوزر خلاصولی شئ اوس ته دې کمپیوټر کې کار کې ستا نوم څه دی
روحید او ستا نوم آصف ته خپل یوزر کې او روحید الله یوزر هم په دې کمپیوټر کې دی نو ته اله روحید الله ستا د یوزر ته راتللی شي د کمپیوټر ته راتللی شي چې ته خپل یوزر نه اوځي بیا به روحید الله لاړ شي یا روحید الله مثلا مخکې د کمپیوټر کې خپل یوزر کې کار کوي او ته راځې غواړې د دې نه وروسته په بل شفټ کې ته په دې یوزر کې کار وکړي نو هغه به خپل یوزر ساین اوټ کړي هر څه به بند کړي اله به ته د یوزر ته راځي نو دا د یوزر خبره ده د څه خبره ده د یوزر نو ساین اوټ دا یو معنا لري چې ستاسو اوسنی یوزر کې د هر څه بند شي او بل کس خپل یوزر کې پاسورډ واچي او انټر دی کې هغه د کمپیوټر ته ننوځي دې ته ویل کېږي ساین اوټ یا لاګ اوټ دا بل یوزر څنګه جوړیږي دا به روان درسونو کې تاسو یوزر اکاونټ جدا یو موضوع ده هغې باندې به بېل موږ تاسو کار کوو روان درسونو کې به تاسو وایي سویچ ټو یوزر څه کار کوي اوس تاسو دواړه همدې کمپیوټر کې یوزر یې لرئ د روحید الله یوزر هم دی او د آصف یوزر هم دی آصف غواړي چې د دې د یوزر کې د څه بند نه شي هماغسې د خلاص پاتې خو د دې صفحې نه دې ووځي د دې سکرین نه دې ووځي تر څو روحید راشي او د کمپیوټر ته داخل شي صحیح ده نو دې وخت کې به تاسو سویچ ټو یوزر نه استفاده کوئ چې غواړي خپل یوزر کې د څه بند نه شي خلاص دې پاتې وي هغه د خپل یوزر ته نه وځي کار دې وکړي چې کله کار خلاص وته بیا دې کمپیوټر ته کښېنې ستا یوزر کې هر څه خلاص پاتې دي ځې خپل کار کې نو دې ته ویل کېږي سویچ ټو یوزر د یو یوزر نه بل یوزر ته په داسې شکل تلل چې په هغه اصلي مخکیني یوزر کې څه مسله رامنځته نه شي دې ته سویچ ټو یوزر ویل کېږي بله خبره لاک ده دا لاک او سویچ ټو یوزر یو وظیفه لري یو شان کار لري خو لاک څه کار کوي دفتن ستاسو دا سکرین بند شي سکرین ستاسو څه شي بند شي ګورئ